یو سړی چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ورته ویې فرمیل یا رسول الله کیف اقول حين اسأل ربي زه چې کله د خپل رب نه دعا کوم او هغه نه یو څه غواړم نو څنګه یې وغواړم کوم الفاظ ووایم او په کومه طریقه د رب نه دعا وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته څلور کلمات وښودل او دا داسې کلمات دي محترمو چې په دې کې د دنیا ټول خیرونه هغه موجود دي هغه ټول چې دی په دې کې راجمع شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل دا کلمات وایه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ای ربه ما ته بخنه وکړي ما ته زما ګناهونه خطایانې هغه ظلمونه چې ما په خپل ځان باندې کړي دي هغه ما ته وبخي زما بدن چې دی زما زړه هغه صفا کړي وارحمني او په ما باندې رحم وکړي دا چې دا ډېره جامعه کلمه ده او ټولو خیرونو ته شامل ده په دې اولني ټکي کې محترمو هغه طلب دی چې ربه ما د اور نه وساتي هغه خطایان چې ما کړي دي چې په هغې وجه انسانان اور ته ځي هغه ګناهونه چې ما کړي چې د هغې په وجه باندې انسانان اور ته ځي ما ته دا وبخي او د اور نه مې وساتي د جهنم نه مې وساتي او په دې دویمه کلمه کې ورحمني په دې کې طلب دی د جنت چې ربه په خپل رحم سره ما جنت ته داخل کړي وعافني او ربه ما ته عافیت را نصیب کړي د دنیا او د آخرت د جسم چې کوم امراض دي د جسد چې کوم امراض دي یا رب ما د هغې نه مساتي او د زړه چې کوم امراض دي حسد دی کینه ده یا رب ما د هغې نه مساتي ورزقني او ما ته رزق راکړي فراخه رزق راکړي هغه رزق چې زما بدن ورته ضرورت لري طعام شو څښاک شو جامې شوې کور شو او ما ته هغه رزق راکړي چې زما روح ورته ضرورت لري چې هغه علم نافع دی او دغه رنګ د نیکو اعمالو توفیق دی محترم ورونو دا ډیر جامع کلمات دي او په دې کې د دنیا ټول خیرونه راجمع دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخره کې دا فرمایي چې په دې کې دنیا او آخرت خیرونه راجمع دي په دې کلماتو کې نو دې کلماتو ډیر زیات ذکر فکار دی او په یقین سره چې دی دا ویل پکار دي